نور یم ستا خدمتي مېلمستیا چیرې ده؟ خدمتګاره به ستا پلار یې. وبخښئ زه په 29مه شمېره کور پسې ګرځم. 29 ځه. ویې خوره زما ګرانه لمسۍ ویې خوره. هندوستانۍ کتغ دی ټوله وخوره. ډوډۍ وخوره مستې وخوره. واخه دغه ګوله وکړه چې نن ځان دغسې وشي پرې نږدې. څونه ښایسته دي زما لمسۍ. ته چې وا بېخي راکې روشن دی. ټوک روشن مه کوه انا. ژر څه خورکي ژر څه ژر څه خورکي ژر څه. په لومړي ځل یې په نیویارک کې وینم. یو وار یې په ممبۍ کې لیدلی و. چې شي خوري زوړ ډاکټر هغه دی راغلی ستا ړنده لیدنه. زه ورځمه. روحیت راغلی. ته کښېنه کښېنه زه ورځم. انا وایم زه ورځمه. او سلام. سلام. ته وزه شرما راستولې خو ما هغې ته سردار ور یاد کړی و. مګر هغه خو ځوانه وه. یا هغه زه نه یم زما لمسۍ ده. او زه خطا وتم. سویټو دی راغلی. سویټو؟ اوه نو تاسو په کور کې هغې ته سویټي وایاست؟ څونه ښه کیوټ. راځه. سویټو ګورو. وه هغه دی. یا زما نوم ګورو. هی درځه زوی درځه. مېرمن کپور مېرمن اغلی کپور. موسیقي باهو مې چلیا. ته خو بیخي د سویټو خور ښکارې. زه د سویټو خور یم. بیا کله. ښه 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 څه شي؟ دا څه څه کیسه ده؟ کښېنه مېلمه د خدای رحمت دی. ډېره عجبه ده نینا. تا خو موږ ته نه وه ویلي چې روحیت دونه ښایسته دی. ته روحیت یې؟ چا دې روحیت ویل؟ څوک روحیت دی؟ ته ولې په روحیت ورته وایې؟ دا دنده مو خو ګورو ګورو ګورو. نو خو کښېنه. ګورو ګورو څوک دی؟ ته ګورو نو څوک ګورو. ښه پرېږده. راته ووایه چې ته چیرې اوسې؟ که ووایې نو په جکسن کې اوسېږم. د دې تر مخه ما په ممبۍ کې یو کوچني غریبخانه درلوده او تر هغه وروسته بیا ولاړم امریکا ته. هغه څه ورته وایې؟ زه نو څه پکښې وایم ډېر ښه. غوښې خورې؟ نینا پخ کړي دي. نینا څوک ده؟ هغه عینکي. په کور کې څه نفره یاست؟ کور او په کور کې خو نو زه زما مور او استاد. استاد معنا پلار؟ استاد معنا سپی. پلار ته څوک داسې نه وایي؟ اوږده پزه. اوه ښه راته ووایه ته څه کار کوې؟ پیلوټ یم. پیلوټ دی؟ و پیلوټان دې تل ژوندي یې. دا معنا غلا. عینکي د خولې سمه سوړه وکنې نو. دا څه کوې؟ زوی ته نه بیرېږې؟ بیرېږم ولې خو د هغه مې څو وروڼه یاست؟ که وویل سي نو څلور یو په حواسو. په حواسو؟ معنا هغه هم پیلوټ دی؟ د مقصد او خواره کوې خواره کوې. وبخښه ښه بس وبخښه. صحیح سو